بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو بن العاص الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. د باب عنوان و چا چې رهنمایي وکړه په یو خیر باندې یا یې رهنمایي وکړه ګمراهۍ ته، نو په دې کې بعض آیتونه ذکر شول. اوس احادیث راوړي په دې کې. پرونی درس کې موږ دا خبره ذکر کړله چې انشاءالله سبانی درس کې به هغه لارې وښیو چې په کومو طریقو سره انسان ښودنه کولی شي خیر باندې، او هغه د خیر لارې کومې دي. ښودنه په خیر باندې په علم سره کېدلی شي چې انسان علم زده کړي، د علم په بنیاد سره خلکو ته یا قرآن وښیي یا حدیث ورته وښیي یا نور دغسې واعظ نصیحت ورته وکړي، نو په دې طریقې سره سړی رهنمایي او دلالت کولی شي خیر ته. د دې نه وروسته دومه طریقه دا ده چې انسان د یو عالم بیان ته سړی راولي، یو درس ته راولي. په یو ځای کې د قرآن درس کیږي، په یو ځای کې د حدیثو درس کیږي، او یو ملګری راولګېږي بل ملګري ته ورته وایي چې دلته د حدیثو درس دی، راځه چې لاړ شو. نو دا رهنمایي شوله په چا باندې؟ په خیر باندې. دارنګه د دې نه وروسته بله طریقه دا ده چې انسان کتاب ولیکي، دا کتاب خلکو لاس ته ورشي، خلک د هغې نه فایدې اخلي، یا تفسیر ولیکي یا حدیثو کې کتاب ولیکي یا نور دغسې د خیر کتابونه ولیکي چې په هغې کې د خلکو تعلق د الله سره جوړیږي او د ګمراهۍ نه پې باندې بچ کیږي. نو دا درېیمه طریقه شوله. څلورمه طریقه دا ده چې سړی د بل عالم کتابونه توضیح کړي. سړی خپله کتاب نشي لیکلی، لیکن دا خو کولی شي چې بل چا لیکلي وي، د هدایت کتابونه دي، دا سړی توضیح کړي، واخلي یا خپله چاپ کړي او په خلکو باندې هسې مجانن بلا عوضه تقسیم کړي. دا هم طریقه د دعوت. دارنګه د دې نه وروسته بله طریقه دا هم ده چې انسان راولګېږي د علماو بیانات دا نشر کړي، ګروپ ورته جوړ کړي، او په خپله خو نشي کولی، چې خپله نشي کولی د بل عالم بیانونه راواخلي، ګروپ ورته جوړ کړي، په هغې کې نشر کړي. ماموریانې واخلي، ماموریانې د علماو د بیاناتو نه ډکې کړي، دا نشر کړي، خلکو ته یې ورکړي. دا هم د دعوت یو طریقه ده. نو دا طرق د دعوت. بیا په څه باندې به سړی خیر څه شی دی، په څه باندې به سړی رهنمایي کوي؟ قرآن ته به سړی رهنمایي کوي، دارنګه عقیدې ته به سړی رهنمایي کوي چې وروسته به د حدیث کې انشاءالله راشي. د دې نه علاوه لمانځه ته سړي دعوت ورکړل. یو سړی لمونځ نه کوي، هغې ته دعوت یې ورکړو چې لمانځه ته راشه، لمونځ وکړه. جامع ته دعوت ورکړو، جامع ته راشه. مجالسو د علم ته دعوت ورکړو، مجالس د علم ته راشي. نفلي روجو ته ورکړلو، نوافلو ته ورکړلو، د قرآن کریم تلاوت ته ورکړلو. کور کې مثلا یو انسان خپل زنانه ته ورته وي او بچو ته ورته وي سهار د لمانځه نه وروسته مه ویده کېږئ، تر اشراقه پورې ذکر کوئ، دارنګه تلاوت کوئ. نو دا هم یو دعوت. مخکې به زه چې کله درسونه فارغه شولم، ما سره به دا ډېر غم و چې څنګه به سړی په دین کې استعمال شي. او دغې پخوا د وختونو نه زما سره د دعوت ډېر فکر و. زموږ یو استاد و شیخ فضل احد حفظه الله، نو هغې ته مې دا خبره وکړه. نو هغې هسې تسل په خاطر ماته دا خبره وکړه، که نور هېڅ نه وي کور کې خپلې زنانه ته عمدة الاحکام شروع کړه، یا ورته بلوغ المرام شروع کړه، یا بل کتاب ورته شروع کړه. ناس تسل په خاطر دا خبره راته وکړه. نه الله رب العالمین ورسته
موږ سره د فکرمندي وه الله رب العالمین وروسته داسې ځایونه د دعوت موږ ته برابر کړي نو همیشه دپاره چې انسان په دې فکر کې وي چې بل ته څنګه خیر ورسوي نو الله رب العالمین بیا ورنصیب کیوي همیشه دپاره په زړه کې درد راوستل پکار وي چې زه څنګه په دین کې استعمال شم د الله د دین خدمت وکړم نو دا فکر همیشه دپاره کوي الله رب العالمین بیا په یوه طریقه نه یوه طریقه کې به د الله استعمال کړي نو دا حدیث چې موږ ولوستلو په دې کې هم دا خبره ده من دل علی خیر چا چې رهنمایي وکړه په یو نیک عمل باندې که هغه د مثلا د روژې وي که د تلاوت وي که نور داسې د عقیدې وي د خیر عمل په دې باندې رهنمایي چاته وکړه چې دا عمل کوه نو فله مثل اجر فاعله نو د ده دپاره به اجر د چا وي د هغه کوونکي وي مثلا یو انسان لمونځ نه کوي او تا ورته د لمونځ کوه اوس د لمونځ شروع کړه د لمونځ کوونکي څومره اجر دی هغومره اجر به الله رب العالمین د رهنمایي کوونکي ته الله ورکوي دا خبرې هغه چاته خوند ورکوي او هغه څوک به د خبرو پوهېږي چې هغوی کې لږ غوندې ماده د چا پرته وي د درد پرته وي په زړه کې درد وي په زړه کې یو فکر وي نو هغوی په دې خبرو باندې به ډېر پوهېږي د دین سره تعلق دا خبره یاد لرئ د دین سره تعلق دا په انسان کې یو فکرمندي پیدا کوي زموږ ستاسو د درس چې ده د دې درس یوه فایده دا ده چې موږ تاسو په دې کې د دین سره تعلق جوړیږي چې کله د دین سره تعلق جوړ شولو د دې نه وروسته الله سبحانه وتعالی انسان ته عمل ور نصیب کوي چې عمل یې در نصیب کړو د دې نه وروسته بیا انسان سره درد پیدا کوي فکر ور سره پیدا کوي نو چې فکر در سره پیدا شو نو بیا به الله رب العالمین تا ته موقع در کیوي تا ته به زمینه مساعدې وي ته به دعوت کوي چې دعوت یې درته آسانه کړه دعوت دې شروع کړو اگر که مثلا په یوه مسله کې وي اگر که مثلا په یو عمل کې وي چې الله دا در نصیب کړو نو بس الله رب العالمین په تا باندې د خیر اراده کړې ده دې ته متوجه اوسېږه حدیثونه هم په دې کې نور شته دي حدیث هغه نه وایم دلته دا حدیث ځنې پاتې کېږي نو اصل په دې حدیث کې ترغیب دی خیرخواهۍ طرف ته چې هر انسان څه زده وي بل مؤمن ته خیر رسولی شي هغه د خیر ورته ورسوي د دې حدیث حاصل دا راوځي چې د خیرخواهۍ ماده په چا کې وي او انسان د په ځان کې د خیرخواهۍ ماده پیدا کړي که په دنیوي کارونو کې هم وي موږ تاسو باید بل چاته خیرخواهي ولټوو دې به زه یو مثال ورکړم یو دکاندار د سودا راوړي د چا نه د داسې عمده فروش نه چې هغه ارزانه ورکوي نو بل ګاونډي دغه ورته وي چې دا سودا ته د کوم ځای نه راوړه څومره ښه سودا دې راوړې څومره ښه قیمت راته وښیه نو که دا انسان راولګېدلو ده ته هغه عمده فروش وښودلو نو د انسان کې خیرخواهي شته ده او که ورته وی نه ښودلو نو په ده کې خیرخواهي نشته نه چې څنګه ځان ته یو شی خوښوي دا به بل ته خوښوي دا خیرخواهي ده د چا مثلا په یو ځای کې ګټه ده ته به ورته وایې چې دلته د ګټه ده او په دې ځای کې د تاوان ده دا خیرخواهي به په هغې کې ورته لټوي نو من دل علی خیر دا مطلب دی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى چا چې دعوت وکړلو الى هدى یو هدایت ته وښې لارې ته ښې طریقې ته کان له من الاجر وی بد دې پاره د اجر نه مثل اجور من تبعه پشانت د اجرونو د هغه چا چې هغه د دغه لارې تابعداري وکړله لا ينقص ذلك من اجورهم نکموي دغه د اجرونو د دوی نه هیڅ شی یعنی دته چې کوم الله اجر ورکوي د هغه کوونکي د اجر نه په دې کې کموالی نه راځي هغې ته هم پوره پوره الله ورکوي او رهنمایي کوونکي ته به هم الله پوره پوره ورکوي په دې کې داسې د چا ذهن جوړ نشي چې شاید هغې ته کم کې ما ته به زیات کړي نه دواړو ته الله رب العالمین پوره پوره اجر ورکوي ومن دعا الى ضلالة چا چې رهنمایي وکړه یو ګمراهۍ ته ناروا عمل ته رهنمایي وکړه خپل بچی په ناروا باندې
روان کله، خپل ښځه روانه کله، خپل قوم روان کلو، خپل ما تحت روان کله گمراهی طرف ته. کان علیه نوی به په دغه انسان باندې من الاثم د ګنانه مثل آثام من تبعه پشان ته دی ګناهونو د هغه چا چې هغه تابعداري دی کوي. یعنی دا رهنمایي وکړه هغوی دپاره چې څومره ګناه ورته حاصلیږي دومره ګناه به دې سړي ته حاصلیږي، ځکه د بنیاد ورته کېښودلو د چا د ګناه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا نه کموي دا د ګناهونو د دوی نه هېڅ شی، یعنې ده ته به هم پوره پوره ګناه رسیږي او هغې ته به هم رسیږي. لکه پروني حدیث کې تیر شوله چې د قتل بنیاد چا کېښودلو د قابل کېښودلو، نو تر قیامته چې اوس څومره قتلونه کېږي نو په دې کې به د قابل دپاره څه وي د هغې دپاره به حصه پکې وي. نو موږ تاسو ته په دې حدیث کې ترغیب ثابت شولو، ترغیب رسول الله صلی الله علیه وسلم راکلو چې د خیر دپاره تاسو رهنما وګرځېږئ، بنسټګر وګرځېږئ، بنیادګر وګرځېږئ، او دارنګه د شر عمل چې دلته صادر نشي او یا د شر دپاره چېرته بنیادګر تاسو ونه ګرځېږئ، نو که بنیادګر د شر وګرځېدلی ته انسانه ته به هلاک شي، تر مرګه پورې به هغه ګناه په تا پسې رسېږي، ته به په دنیا کې نه وې او ګناه به د نه وي قطع شوې، ته به نه وې دنیا نه به قطع وې لیکن ګناه به در پسې درځي. نو د دې وجې نه که موږ تاسو هر څومره کوشش کوو نو باید په دې کې کوشش وکړو چې خپل ماتحت په یو نیک عمل باندې رهنمایي کړو، که یې سړي وراره وي، که د سړي زوی وي، که ښځه وي، یو نیک عمل ته د الله ذکر ته دې ته متوجه کول، د الله دین ته کېنول، قرآن ته کېنول، حدیث ته کېنول، دا لمانځه ته یې لوستل. ملګرو تاسو لمانځه ته راځئ، جامع ته راځئ، خپل بچي راولئ، خپل پلار ته ووایه، خپل بچي ته ووایه، که بچي د نه وي وراره ته ووایه، ورور ته ووایه، دا ټول د خیر لارې دي. دې ته به انشاءالله موږ تاسو دعوت ورکوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته په دې کې توفیق را نصیب کړي. وبالله تعالی التوفیق.